یکی از دوستای ما از ترکیه بخریم تلفن کرده. بله سلام علیکم سر. و علیکم السلام محمد خطاب خیر طبیعتم خیر جور په خیر خیر و خیریت. مناکم شکر الان خوشحاله کیما بلنم ما ماشومتوب نه په اډو کې تاسو قرآن کریم پښتو جرمې سره اورم نو ډېر خوند راکوي. دې لپاره تاسو غوږ اورېدل تاسو سره خبرې زما ډېر غټ ارمان او تا قربان شم. ډېر لطف وکړو مننه د لطف دې خدای دې قرآن عظیم شان برکتونه تاسو په کورنۍ دې کې مهرباني تاسو په اړه باندې لږ معلومات غواړم. تاسو په هغه باندې ما اوس اپلیکیشن جوړ کړی چې قرآن کریم د پښتو جرمې سره خلک کولی شي او ویډیو په شکل کې واوري د پلی سټور هم ډاونلوډ کولی شي او دغسې ما پیجونه جوړ کړي دي. ټیک ټاک هم تاسو لپاره کار کوم. تاسو غږ ډېر خپله کوالټي کې خلکو ته وړاندې کوم. خدای دې خیر درکړي برکت وشي. مننه کوم. یو دا پوښتنه مې کولی چې یعنې تاسو چې دا کله کوو څومره کوم مشکلات سره مخ شوي او څومره وخت کې دا تاسو ریکارډ کړی وبښئ دا کوم معلومات راکړئ. هغه والا ډېر اوږده هغه د داستان د په 94 کې یا 95 کې ما شروع کړ 1995 هغه وخت کې ما شروع کړ په د دري ژبه باندې. بیا ما ته ډېر مشکلات و چې د ښه روانه ترجمه پیدا کړم. بیا بالاخره دغه د یوسف علي ترجمه وه چې مرحوم کوشککي ترجمه کړې وه شورا د ثقافتي د جهاد ورسره مرسته کړې وه. هغه سلجوقي اوس په ورجینیا کې د هغوی د ډېرې روانه ترجمه وه. بیا دا ترجمه مې پیدا کړه دا مې لوستله. بیا هلته دغه کمپیوټرو د شان د هغه نه وو د امکانات ډېر ضعیفه وو. بیا ډېر په زحمتو دلته تقریبا 3 کاله د ما وخت ونیو. بیا بالاخره یو پروګرام د کمپیوټر پیدا شو. بیا د فاصلې د پښتو د فارسي او د عربي دام سره ونیولې بل خو بالاخره بعد له 3 کالو موافقه شو د البوم هغسې په صوتي توګه راوځي. بیا د پښتو برخه کې هغه بیا 1 کال 1.5 کال ونیو. بیا د هغه ترجمه هغه هم راووتله دواړه ترجمې یعنې مجموعاً تقریبا د ما یو 4.5-5 کاله به وخت نیولی دواړه. ډېره دغه نو هغه ښې خاطرې د ما د ژوند له قرآنه سره دي چې دا مې چې لوستی پسې ګرځېدلی یم دا روانه ترجمه هم پیدا کړې. بیا مشکلاتو سره مخامخ شوي. بیا دا خپله ثبتولې بلې نه لکه یو لوی تعمیر چې آبادوي. بیا هر بخش کې په هر سقف کې له معمار سره له ګلکار سره له بل سره دغسې یو شی ژړاوې هم پکې کړي دي خنداوې هم پکې کړي دي. دا خپله قرآن دومره سړي ته خندا او ژړا ورولي چې حیران پاتې شي. دننه چې رښتیا د متن کې ورننوځي او دا قرآن ته غوږ نیسي سړی کله شکاکیت د سړي پیدا شي چې د قرآن به د خدای کلام نه وي. توبه نعوذ بالله د شیان څنګه قرآن کې ویل کېږي. بیا یو بله خوا کې هغه خوا کې به یو بل آیت چې راغی بیا به هغه ژړا به راغله چې ولې مې داسې وکړه ولې مې داسې فکر وکړه. ډېر جالبه یو کتاب خدای را لېږلی ده او داسې په اسانه توګه نه هغه کېږي چې یو سړی وایي زه په قرآن پوهېږم حافظ به وي قرآن خوان به مي قرائت به هم کوي عالم د دین به هم ځان بولي مګر ډېر شیان قرآن معجزه یې دا ده چې تر قاف د قیامته پورې د دې قرآن باید راوباسي غونډې اوبه که راوباسي خو بیا وچ شو یو شی. هر دور د بشر ته هغه سوالو ته ځوابونه پکې